د هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون يوولسم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو تر نننۍ پورې د دوه رقمي عددونو تفریق کول دي. ګرانو زده کوونکو، په دې درس کې به موږ د عمودي او افقي تفریق ترڅنګ په تفریق کې د پور اخیستل هم زده کړو. ګلالیو زده کوونکو، آیا تاسو پوهیږئ چې تفریق څه معنا لري؟ بلې هو، تفریق د دوو شمیرو ترمنځ د توپیر معلومولو ته وایي. اوس به د دوه رقمي عددونو تفریق زده کړو. لومړی مثال: د شپږ اویا عدد او 32 عدد ترمنځ توپیر پیدا کړئ. ګرانو زده کوونکو، موږ زده کړي دي چې د عددونو ترمنځ توپیر د تفریق په عملیه پیدا کیږي. نو راځئ دا سوال په افقي ډول تفریق کړو. دواړه عددونه به په لاندې شکل څنګ پر څنګ ولیکو. راځئ چې سوال حل کړو. لومړی 21 خانې کموو. له شپږو څخه چې 2 کم کړو 4 پاتېږي. بیا له 6 خانې کموو. له 7 څخه 3 کموو 4 پاتېږي. نو زموږ د سوال جواب دی 44. راځئ په عمودي ډول دوه رقمي تفریق زده کړو. دلته به یو بل مثال حل کړو. په مثال کې راغلی دی چې له 15 څخه 42 تفریق کړئ. راځئ چې حل یې کړو. لومړی به عددونه تر یو بل لاندې په عمودي ډول ولیکو. دا چې عددونه مو ولیکل، اوس به 21 خانې تفریق کړو. له 5 څخه چې 2 کم کړو حاصل یې 3 پاتېږي. بیا له 6 خانې کموو. له 8 څخه 4 کموو حاصل 4 پاتېږي. ګرانو زده کوونکو، زموږ د سوال جواب 43 دی. آفرین ټول زده کوونکو چې راسره یاست. اوس به په یو بل مثال کې د تفریق په عملیه کې پور اخیستل زده کړو. مثال: له 43 څخه 29 کم کړئ. حل: عددونه په عمودي ډول تر یو بل لاندې لیکو. د یویزو په خانه کې له 3 څخه 9 نسي تفریق کېدای. نو له لسیز خانې یعنی 6 څخه 1 پوره وو. له 6 څخه چې 1 کم کړو 15 پاتېږي. اوس نو له 14 څخه 7 کموو چې حاصل یې 6 پاتېږي. په لسیز خانه کې اوس د 6 پر ځای 15 پاته دي، ځکه چې یو مور څخه پور کړی وو. نو له 5 څخه چې 2 کم کړو 3 پاتېږي. او په دې سره زموږ ستاسې د سوال جواب 46 دی. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو، موږ زده کړل چې څنګه د دوه رقمي عددونو تفریق وکړو. په یاد ولرئ چې که په 21 خانو کې تفریق نسو کېدای، له لسیزو څخه پور اخلو. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د جمع په عملیه کې د تبدیلۍ یا بدلون قانون زده کړو. په مخه مو ښه.